دغه واوره څنګه له ژمي څخه تر اوسه سالمه پاتې ده، چیرته یې ساتلې ده؟ دا موږ چې 200 میټره د لیکو دا کې متصل پاتې کېږي. مصرف راځي هلته چې کله تاسې دغه تکلیف کوئ دغه واوره ښخوئ؟ مخکې خو د موږ د غرو خلکو لرګي وړلو د لرګیو سره ډېر کاروبار یې چالان و. اوس شکر دی په دا اوره کې ډېر کاروبار دی، ډېرو خلکو دا کاروبار چالان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د واورې په موټر کې ولاړ یم، خو بیا هم خولې یم. خبره دا ده چې دغه واوره ده چې د ژمي په موسم کې ورېږي، د هغه ژمي نه تر اوسه ساتل شوې تر څو خرڅه شي او د خلکو په کار راشي. زه دا مهال د څمکنۍ ولسوالۍ په شهرنو بازار کې یم، نو د همدې واورې له پلورونکي سره غږېږو چې دغه واوره څنګه له ژمي څخه تر اوسه سالمه پاتې ده، چیرته یې ساتلې ده، د واورې بازار څنګه دی او نورې ګڼې پوښتنې به هم ورسره ولرو. سلامونه وروره، تا ته لومړی ډېر ښه راغلاستو، ستړي مه شئ. خیر دی، تاسو ته ډېر چې په خیر راغلی. کور ودان. لومړی کې که نوم راته واخلئ، د کوم ځای اوسېدونکی او دغه واوره دې له کومه راوړې ده، دا کیسه راته وکړئ. نوم مې خانوالي دی، اوسېدونکی د خوست ولایت مسخیل ولسوالۍ یم. واوره مې ګابر د کیګاکي کلي نه راوړې. ته د مساخیل ولسوالۍ د خوست ولایت اوسېدونکی یې. خوست کې خو تر دې لا ډېره ګرمي وي، څنګه د شهرنو ته واوره راوړې؟ والا شهرنو کې موږ دا وښیه چې 14-15 کوله کېږي چې موږ شهرنو ته رسو. دلته په جنګلي صوب کې توب مې زیاته شکه دغه ځي موږ ته خوند پسې ډېری خلکو سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې دغه واوره له ژمې دا چې اوس وړی په وتو دی تر دې وخته څنګه سالمه پاتې کېږي او څنګه یې تاسې ږدئ، په کومو ځایونو کې پټوئ؟ دې اړه که لږ معلومات ورکړئ. والا دا ته موږ ذخیرې جوړ کړي دي په مځکه کې. هغه 45 متره اوږدوالی یو 10 متره ژورې وي او شدانې بیا غچو پلاستیکونه پچو په هغه بیا شولو خچو شلوښه ورته یایي. دا موږ چې 200 میټره د لیکو دا کې متصل پاتې کېږي. خامخا نیمه اوره څي موږ نه، دا نیمه موږ ته پاتې شي. مصرف راځي هلته چې کله تاسې دغه تکلیف کوئ دغه واوره ښخوئ؟ مصرف خو تقریبا یوه ذخیره چې 10 میټره ذخیره وي موږ یې په 1.5 لک افغانۍ خولو. بل څوک دغه واوره ږدي هلته ښخوي، بیا تاسې اخلئ ورنه؟ بل څوک یې ږدي ورشه بیا یې موږ خولو. ولې خپله نه ښخوئ؟ خپله دومره ذخیرې موږ نشو جوړولی که نه چې موږ د کول ټوله اوره ورسوو، ځکه چې موږ 200 میټره اوره راوړو شهرنو بازار ته. موټر مې خپل وي او مزدوران نور سره وي. څو کسان تاسې سره په کار بوخت وي؟ موږ سره خو تقریبا مخکې خو د موږ د غرو خلکو لرګي وړلو د لرګیو سره ډېر کاروبار یې چالان و. اوس شکر دی په دا اوره کې ډېر کاروبار دی، ډېرو خلکو دا کاروبار چالان دی. او اوس د اقتصادي مشکل ډېر زیات شوي دي. د بازار خلک چې څومره هغه د اقتصاد ضعیفه شوی دی، مخکې به موږ نه مان وراوړه او اوس 10 روپۍ ته رسېدلي. ستاسې لپاره بیا دغه موټر کولی شي ووایي چې څومره پیسې تاسو ته په دې کې پاتې کېږي؟ دا خو موږ ته 20,000 روپۍ جوړوي افغانۍ. یو موټر 100 کې 15,000 روپۍ موږ نه خرچه پورې شي ټوله. 15,000 ګټه پاتې؟ 15,000 پاتې. یو موټر څو ورځو کې بیا وځي؟ یو موټر په 3 ورځو کې وځي. یعنی بازار بیا هم ګرم دی نسبت؟ نه شکر دی په دې ول شکر، ځکه چې خلک 100 روپۍ نشي پیدا کولی، موږ په دې ول شکر. یعنی 3 ورځو کې 15,000 افغانۍ ډېرې دي. خو موږ د یو موټر په 80 لکه او کلدارې خوستی. د دې واورې کیلو په څو تاسې خرڅوئ او مان یې په څو خرڅوئ؟ که دا معلومات ورکړئ. مان خو یې ورکوو دلته په 10 روپۍ، کیلو یې 15 روپۍ ورکوو. کیلو منونه ډېر تلونه ډېر کیلو وروي. ښه اقتصاد ډېر ضعیفه دی. یعنی من کم وځي، ډېر کم خلک یو من واوره وړي. ډېر پیرودونکي مو څوک دي؟ د کورونو عام خلک دي، بازار کې سوداګریز خلک دي، هغه څوک چې اسکریم خانې لري، هغه نور کاروبارونه لري، هغوی دي یا څوک دي ډېر پیرودونکي مو؟ والا پیرودونکي خو مې د کوم اقتصادي خلک چې دي چې اقتصاد یې صحیح دی، دغه کورو کې سلجې ولګولې دغو پرېښوه. او هغه خلک دي چې هغه 10 روپۍ یو 100-200 روپۍ ورځینه کې او 10 روپۍ په اوره ورکوي، نور دا رقم څوک نه لري. ستاسې دا سیزن تقریبا 4 میاشتې یا 5 میاشتې وي نه په کال کې؟
ځکه په ژمي کې څوک واوره نه استعمالوي او په پسرلي کې هم ډېره نه استعمالیږي، په مني دغه اخرو وختونو کې هم نه استعمالیږي. نورو وختونو کې بیا ستاسو کاروبار څه وي؟ والا نورو وختونو کې خو موږ د ستر موټر دی 2 موټر لرو شاده هغه نه مزار نه چلیږي ولې څه یعنی دغه خپل موټر تاسې چلوئ؟ یې هغه ولې چلوو وشه په هغه سیسل ستونزې کله لوس بدل وي کله چې شي وي کله کاغذونه جوړوي. نو ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو خبرې درلودې او وخت مو راکړ. کور مو ودان. ژوندی اوسې الله دې بیا په خیر راولي. کور ودان. نو دوستانو زموږ په واورې باندې نن دغه یوه ازمایښتي خپرونه نو تر بیا چې ستاسې چوپړ ته راځو موږ ته اجازه راکړئ تاسو ته غواړم خو وختونه الله مو مل شه.